جنرال سمیع سادات ولې له احمد مسعود سره یو ځای نه شو؟ جنرال سمیع سادات په خپله دغه بیان خپور کړی چې موږ ولې له احمد مسعود سره یو ځای نه شو. دلیل یې څه و؟ سمیع سادات وایي احمد مسعود د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ او اساسي قانون نه منو. هغه ویلي چې زه باید پر افغانستان پاچاهي وکړم ترڅو موږ له هغوی سره یو ځای شو. جنرال سمیع سادات ویلي که هغه ملي بیرغ منلی وای نو اوس به یې پخواني پوځیان د هغه عسکر وی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو خلاف د جمهوري نظام د جګړې یو مشهور جنرال سمیع سادات د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو خلاف یو جنګي ډلې سره د دوی د نه یوځای کېدو لاملونه روښانه کړل. نوموړي په یوه ویډیو کلیپ کې په داسې حال کې چې له بل جمهوري جنرال خوشحال سادات سره د افغانستان د یوې ډلې په منځ کې ولاړ وې په دې اړه غږېدلې. سمیع سادات له احمد مسعود سره د دوی د نه یوځای کېدو په اړه د خلکو پوښتنو ته په ځواب کې ویلي چې احمد مسعود ته یې د اساسي قانون د منلو او تر ملي بیرغ لاندې د طالبانو خلاف د مبارزې وړاندیز کړی و، خو هغه نه دی منلی. د نوموړي په وینا دوی نوموړي ته ویلي و چې ته غوښتنه پرې ومنې د جمهوري نظام پوځیان به دې عسکر شي. احمد مسعود او پلویان بیا ته دې په اړه څه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.